په خوب کې د سپي لیدو تعبیر څه دی؟ یو انسان چاهے نارینه یا زنانه هغه په خوب کې سپي ویني نو د دې تعبیر وسو جوړيږي. ظاهر خبره ده سپي یو نقصان ده جانور دی، ډیر خطرناک جانور دی، لیکن کچري انسان په خوب کې ویني نو د بیا مختلف حالتونو کې دي شي د مختلفو حالتونو په وجه باندې داغي تعبیرات هم مختلف دي. ځکه په دې کې بعض تعبیرات ډیر بهتري تعبیرات هم دي او بعض تعبیرات چې کوم دي هغه خطرناک دي، نقصان ده دي. نو ټوټل لس تعبیرات به تاسو مخې ته بیانوم. راځو اولنی تعبیر طرف ته. کچري تاسو په خوب کې عام سپي وینئ، په خوب کې عام سپي لیدو دا د کمزور مگر بد اخلاق دشمن طرف ته اشاره کی، یعنی عام سپي تاسو وینئ ولید یعنی شکاری وغیرہ نه بلکې عام سپي دی نو دا دشمن دی لیکن کمزور دشمن دی، لیکن بد اخلاق دی. د بد اخلاقی په ذریعہ باندې تاسو ته نقصان در رسول شي، تکلیف در کول شي، لیکن تاسو ته نور د څه نقصان نشي در رسوله. دا کچري عام سپي وینئ. دا شان دي دویم نمبر په خوب کې تاسو داسې سپي وینئ چې هغه غاپي، یعنی غپا والا سپي غاپي نو دا د کنزلمار دشمن طرف ته او دا شانتي د بد زبان دشمن طرف ته اشاره کوي. یعنی تاسو چې کوم دشمن نه هغه غالم ګلوچ والا دی، یعنی ډیره غلطه خله استعمالي، بد ردی وي، کنزلمار او بد زبان دی، نو دا داسې دشمن طرف ته اشاره کوي چې په خوب کې تاسو داسې سپي وینئ چې هغه غاپي. دا شانتي دریم نمبر کچري په خوب کې تاسو باندې سپي حمله وکي، یعنی تاسو وچی نو دا د دشمن د طرف نه د نقصان بلاویدو علامت ده. کچري تاسو په خوب کې ونه چې تاسو باندې سپي حمله کړل، تاسو وچی چلای نو تاسو دا د دې علامت ده چې کوم دشمن دی هغه تاسو ته نقصان در رسول شي. نو کچري تاسو خوب وینئ د هغې نه بعد بیا تاسو له پکار ده چې صدقه او خیرات وکړئ، ځکه چې په حدیث شریف کې راځي چې الصدقه ترد البلاء، صدقه روان چې څومره مصیبتونه دي نقصانونه دي هغه ختمه لريږي. نو کچري داسې خوب وینئ چې پاغي کې تاسو باندې سپي حمله کړي، تاسو چچلیه نو دا د دشمن د طرف نه د نقصان ملاویدو علامت ده. دا شانتي سلورم نمبر په خوب کې تاسو چې کوم تاسو باندې حمله وکړي سپي او تاسو کپڑا چې کوم دغه سریږي، یعنی تاسو لباس سریږي، نو دا چې کوم تاسو عزت ده د هغه عزت په خاور کې د ملاویدو علامت، یعنی تاسو چې کوم عزت ده تاسو عزت او ابرو په دغه حواله سره د داغ لګیدو علامت ده، یعنی تاسو په عزت باندې داغ لګیدو علامت ده چې سپي په تاسو باندې حمله وکړي او تاسو کپڑے سریږي. دغه شانتي پنځم نمبر په خوب کې شکاری یعنی ښکاری سپي لیدو، د دې تعبیر بهترین تعبیر دی، یعنی په خوب کې ښکاری یعنی شکاری سپي لیدو دا د عزت او مرتبه ملاویدو علامت یا دغه شانتي د فائدہ حاصلولو علامت ده. دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې سپي وجلو یا سپي وهل یا وجلو دا په دشمن باندې د غلبي علامت ده او دغه شانتي د مشکلاتونو د نجات ملاویدو علامت ده. چې تاسو په خوب کې سپي چې کوم دي هغه وجلوي دا په دشمن باندې د غلبي او د مشکلاتونو د نجات علامت ده، دا هم ښه تعبیر ده. دغه شانتي اوم نمبر په خوب کې سپي لیدو یعنی ماده سپي لیدو دا تعبیر چې کوم دی دا بد کردار اور فتنه انگیز زنانه طرف ته اشاره کوي، یعنی بد کردار اور فتنه خورول والا چې کوم زنانه د هغې طرف ته اشاره کوي چې په خوب کې تاسو سپي ویلې. دغه شانتي اتم نمبر په خوب کې تور سپي لیدو، د رنګ چې کوم دی د هغې هم فرق راځي په تعبیر باندې. او کچري په خوب کې کس داسې چې هغه تور سپي ویني نو دا سخت دشمن طرف ته اشاره کوي، ډېر طاقتور او سخت دشمن طرف ته اشاره کوي، یا دغه شانتي د شیطان طرف ته اشاره کوي، یعنی دا د شیطانی علامت هم دی. دغه شانتي نهم نمبر په خوب کې سپین سپي لیدو دا داسې دشمن طرف ته اشاره کوي چې بظاهر اساس دوست دی، بظاهر اساس تاسو سره ښه دی، لیکن دنه چې کوم دی هغه تاسو ته د نقصان در رسولو کوشش کوي. سپین سپي لیدو په خوب کې داسې دی چې داسې تاسو دوست هم کېدی شي، عام کس هم کېدی شي، هغه بظاهر اساس سره ښه دی، لیکن دنه چې کوم دی هغه تاسو سره بغض حسد ساتي او تاسو ته د نقصان در رسولو کوشش کوي. چې سپین سپي تاسو خوب کې وینئ. دغه شانتي لسم نمبر په خوب کې په تاسو بس سپي لګېدل، یعنی تاسو بس سپي را منډي وي ته مخکې او سپي د بسې شاته دی، داسې لیده په خوب کې نو دا د دشمن او د حاسد تعاقب علامت دی، یعنی تاسو بسې دشمن لګېدل یا داسې کس چې هغه تاسو سره حسد کوي هغه په تاسو بسې لګېدل تاسو ته د نقصان رسولو کوشش کوي. چې تاسو بسې سپي لګېدل نو دا دشمن طرف ته اشاره کوي او دغه شانتي حاسد طرف ته اشاره کوي چې هغه تاسو بسې لګېدل او تاسو ته نقصان رسولو کوشش کوي. نو په کاردار چې خپل آس پاس باندې نظر ساتل
او د صدقه او خیرات اهتمام کول. دا ټوټل لس تعبیراتو په خوب کې د سپي لیدو په حواله سره مختلف حالتونو په حواله سره مختلف تعبیرات تاسو مخه ته بیان کړو. امید کوم چې د تعبیرات مو په سمجھ کې لاغي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.